سلامونه ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زموږ نننۍ ویډیو په دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ او پیج ختم یا ډیلیټ کړو. ځکه دا غوښتنه تاسو کړې وه چې ته موږ ته دا راوښیه چې موږ د فیسبوک اکاونټ یا آی ډي د تل لپاره ختمه کړو، او ډېرو دوستانو بیا د پیج د ختمولو یا ډیلیټولو غوښتنه کړې وه. خو زه نن په دې ویډیو کې درته دواړه طریقې ښیم. خو له دې نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې هیله درڅخه کوم، هغه دا چې کوم زموږ چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ د ګنټۍ په نشان هم کلیک درسره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو د فیسبوک د اکاونټ د ډیلیټولو لپاره به لومړی راسئ فیسبوک ته، فیسبوک به اوپن کړئ. کله چې فیسبوک اوپن کړو بیا په ډاکمنټ کې په دا دریو خطو باندې کلیک وکړئ او لاندې راسئ سټینګ پرایوسي باندې کلیک وکړئ او دلته په دا سټینګ باندې کلیک وکړئ او بیا لاندې راسئ اکاونټ اونرشیپ ان کنټرول، دې اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دې اپشن باندې کلیک وکړو نو تاسو به داسې یو صفحه خلاصه شي. نو دا ډیکټیویشن ان ډیلیشن منځنی اپشن د دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو دوه اپشن درکوي، ډیکټیویټ اکاونټ او ډیلیټ اکاونټ. د سر اپشن چې دا ډیکټیویټ اکاونټ دا تاسو اکاونټ د یو څو وخت لپاره بندیږي. که تاسو غواړئ چې خپل اکاونټ د یو څو وخت لپاره بند کړئ نو ډیکټیویټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ او دلته کنټینیو ټو اکاونټ ډیکټیویشن دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به د یو څو وخت لپاره بند شي. او که تاسو غواړئ چې خپل اکاونټ د ټول عمر لپاره ختم یا ډیلیټ کړئ نو دلته ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دا ټیک مارک کړئ او دلته به کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن دې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو څه به دلته راواړوي، دلته به بیا راسئ دلته ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو څخه پاسورډ غواړي، تاسو د دې اکاونټ پاسورډ ورکړئ او بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به د ټول عمر لپاره ختم شي. نو دا و د فیسبوک د اکاونټ د ډیلیټولو طریقه. اوس راځو د پیج د ډیلیټولو طریقه درته ښیم. نو د دې لپاره به تاسو راسئ لومړی خپل پیج ته، زموږ دغه پیج ده ټیکنیکل پښتو، موږ غواړو چې دا ډیلیټ کړو. نو دا پیج خلاصوو او دلته راځو د مور اپشن باندې کلیک کوو او دلته راځو لاندې سټینګ باندې کلیک کوو او دلته د اثر اپشن چې دا جنرال دې باندې کلیک کوو او لاندې راځو. نو دغه ریموو پیج دې اپشن ته راځو او دلته د ډیلیټ ټیکنیکل پښتو باندې کلیک کوو. نو کله چې په ټیکنیکل پښتو باندې کلیک وکړو نو تاسو به داسې یو صفحه راخلاص شي او دلته ډیلیټ پیج لیکلی، د ډیلیټ پیج باندې کلیک وکړئ په دې اپشن باندې نو ستاسو پیج به هم د ټول عمر لپاره ختم شي. نو دا و د فیسبوک د اکاونټ او د پیج د ډیلیټولو طریقه چې ما تاسو په دې ویډیو کې وښودله. نو که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې لیکلی شئ او د نورو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ.